سلامونه ښه راغلاست د نن د کرکټ مهمو پیښو ته. رحمان الله ګربز د سریلانکایانو زړونه وګټل. افغان ستوري رحمان الله ګربز سریلانکا کې د پالیکلي لوبغالي مدیر جانکا پتیرانا ته د لوبغالي له کارکوونکو سره د مرستې لپاره 10,000 سریلانکایي روپۍ ورکړې. د ګربز دا کار سریلانکایانو په ټولنیزو رسنیو خورا ستایلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ګربز وخت نا وخت په بیلابیلو هیوادونو کې له بېوزلو سره هم مرستې کوي. د هند او انګلند د ټیسټ لوبلړۍ په درشل کې د سرفراز خان لومړۍ لوبه او د نوموړي د کورنۍ د خوشحالۍ اظهار. سرفراز خان نن د هند د ټیسټ لوبډلې خولۍ ترلاسه کړه او د هند لپاره ولوبېد. د نوموړي د لیدو لپاره یې پلار او میرمن هم میدان ته ورغلي وو او د اوښکو په تویولو یې د خپل زوی پر لاسته راوړنې د خوشحالۍ اظهار وکړ. سرفراز 310 لوبغاړی دی چې د هند لپاره ټیسټ لوبو کې لوبیږي. نوموړي همداراز په نننۍ لوبه کې چټکې 62 منډې هم جوړې کړې. د 20 ورځې لوبلړۍ لپاره دیمبولا ته د افغان لوبډلې سفر. د ورځنۍ لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته افغان لوبډله نن د سریلانکا له کینډي ښار دیمبولا ته ورسېده او سمدستي یې تمرینات پیل کړل. د ایرلنډ پر وړاندې د راشد خان احتمالي لوبېدل. راشد خان د ملا له عملیات او استراحت وروسته بیرته خپل تمرین ته راوګرځېد او ښایي د ایرلنډ پر وړاندې د افغان لوبډلې برخه وي او د پاکستان کرکټ بورډ له حارث رؤف مرکزي قرارداد واخیست. د استرالیا پر وړاندې د پاکستان ټیسټ لوبه کې ګډون نه د انکار له امله پاکستاني کرکټ بورډ د حارث رؤف مرکزي قرارداد لغوه کړ او په سوداګریزو لیګونو کې هم د لوبېدو اجازه نه لري.